په افغانستان کې د 300 نفرو لپاره یو بل روغتون پرانیستل شو. د کرونا ناروغانو لپاره د 300 بستریز نوی مرکز په هرات کې د یو ملي سوداګر لخوا پرانیستل شو. دا مرکز د فیضي غوریانو لخوا جوړ شوی چې نوموړی د هرات ولایت یو ملي سوداګر دی. د دغه مرکز په هره خونه کې د ناروغانو یا شکمنو لپاره یو بستر په نظر کې نیول شوی دی. سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې دغه مرکز صحي تجهیزات د عامې روغتیا ریاست لخوا چمتو شوي دي. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي د سوداګر له مرستې ستاینه وکړه او له خلکو یې وغوښتل د کرونا مخنیوي لپاره د روغتیا پالو لارښوونې ته جدي پاملرنه وکړئ. نو دا و زموږ د نن ورځې راپور چې تاسو سره مو شریک کړو. د نورو دغسې جالبه راپورونو لپاره زموږ چینل درس لاهرو مرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شي.